د مهمو خبرونو سرټکي. د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د پاکستاني عسکرو مرګ ژوبله. پر کونړ ولایت د پاکستاني پوځي رژیم توغندیز بریدونه. د کوچني اختر په رانږدې کېدو سره په کابل ښار کې د خلکو ګڼې ګوڼې زیاتېدل. او د ایران د پارلمان د مشر له لوري د جګړې پر دوام ټینګار. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه، اوس هم بشپړ خبرونه. ملي دفاع وزارت ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم د جنایتونو په غبرګون کې افغان ځواکونو د پاکستان پوځي رژیم یوه پوسته نیولې، 14 تنه عسکر یې وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې دغه راز ویلي چې د غچ اخیستنې دا عملیات د مشرقي زون، کونړ او ننګرهار ولایتونو اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترسره شوي دي. د کونړ ولایتي چارواکو ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د پاکستان پوځي رژیم د کونړ پر بېلابېلو ولسوالیو څه باندې 270 توغندي او توپونه توغولي دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ضیاء الرحمن سپینغر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي دي. همدارنګه د پاکستاني پوځي رژیم د کونړ د دانګام ولسوالۍ د مرکزي لیسې ودانۍ په ډیسي توپ ویشتلې او تخریب شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې نن سهار د پاکستاني رژیم پوځیانو توغندي د دانګام ولسوالۍ پر مرکزي لیسې ولګېدل چې له امله د ښوونځي ودانۍ ته سخت زیان اوښتی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. پاکستاني پوځ په یوه اعلامیه کې په کویټه، کوهاټ او راولپنډۍ کې د افغان ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو پروني بریدونه تایید کړل. دا په داسې حال کې ده چې پرون دفاع وزارت په افغانستان کې د ملکي اهدافو پر وړاندې د پاکستاني پوځي رژیم د هوایي بریدونو په ځواب کې په خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د پاکستاني رژیم ځینې پوځي مرکزونه په ډرون بریدونو سره په نښه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف ویلي پاکستان باید اوس نور پوه شوی وي چې د افغانستان بالمثل ځواب ښیي. د جګړې دوام به د دوی په زیان تمام شي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي که جګړه دوام ومومي نو پایلې به یې د پاکستان لپاره ډېرې زیانمنې وي. ضعیف زیاته کړې ورو ورو به د اور لمبې د دوی تر راحت او امن ته دروازو ورسیږي. نوموړي همدارنګه ویلي چې د امریکا د پروژې له ګټ سره په پرتله به د پاکستان تاوان څو چنده زیات وي او په پای کې به د خپل بادار په خوشحاله کولو کې هم پاتې راشي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستان پوځي رژیم وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا اقدام د منلو وړ نه دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې اسلام آباد باید ژر تر ژره د کړکېچ کچه راکمه کړي او د خبرو میز ته کښیني، کنه نو د افغانانو له سخت غبرګون سره به مخ شي. خلیلزاد همدارنګه پوښتنه کړې چې آیا په اسلام آباد کې واکمن بنسټونه دا توان لري چې پاکستان په مسؤلانه ډول رهبري کړي. هغه ټینګار کړی چې د سیمې ثبات د تاوتریخوالي له لارې نه بلکې د خبرو او متقابل درناوي له لارې تضمینېدای شي. نوموړي له پاکستان غوښتي چې د کړکېچ د پراخېدو پر ځای د تفاهم او ډیپلوماسۍ لاره خپله کړي. د کوچني اختر په رانږدې کېدو سره په کابل ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاته شوې ده. د وچو میوو پلورونکي وایي که څه هم د دغو توکو بیې لوړې شوي دي، خو خلک بیا هم د اختر د چمتووالي لپاره د وچو میوو پیرلو ته لیوالتیا لري، ځکه دا توکي د اختر د دسترخوان مهمه برخه ګڼل کېږي. د دوی په وینا د اختر له نږدې کېدو سره د پیرودونکو شمیر زیات شوی. بل لور ته کابل ښاروالۍ وایي چې په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې له نږدې څاري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د آلمان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی له هغه وخته چې اوسنی ائتلافي حکومت واک ته رسېدلی تر 105 هغه پناه غوښتونکي افغانستان ته ستانه کړل شوي چې په جرمونو محکوم شوي وو.
د شمیرو له مخې یوازې په 2026 کال کې 22 تنه له آلمان څخه ایستل شوي دي. د آلماني رسنیو د راپورونو له مخې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ښایي پر راتلونکي کې نوره هم پراخه شي او کابل ته د کډوالو د اخراج لپاره پلان شوې الوتنې زیاتې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفان دوچاریک وایي په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي او جګړو له زیاتېدو راهیسې په افغانستان، ایران، لبنان او پاکستان کې 4.1 میلیونه زیات کسان بېځایه شوي دي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR له قبله ویلي شاوخوا 117,000 نور کسان اړ شوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. تېره ورځ جمعه د کب 22مه له پاکستان څخه 128 افغان کډوال د سپین بولدک ډیورنډ فرضي کرښې له لارې هېواد ته راستانه شوي دي. دغه راز په یاده موده کې له ایران څخه 150 تنه افغان کډوال د اسلام کلا ورېښمو بندرونو له لارې هېواد ته راستانه شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هېواد په 21 ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. یا د ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې غور، سرپل، دایکنډي، بامیان، سمنګان، میدان وردګ، خوست، غزني، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کابل، پروان، پنجشیر، بغلان، کاپیسا، لغمان، کونړ، نورستان، تخار او بدخشان شامل دي. یا د ادارې په بېلابېلو سیمو کې د باران اندازه له 10 تر 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف ویلي چې جګړه به تر هغې دوام وکړي څو امریکا او اسرائیل پرې پښیمانه شي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له لوري دوکه شوی او اوس هم د هغه تر اغېز لاندې عمل کوي. قالیباف زیاته کړې چې ایران اوس د اسرائیلو او امریکا ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي او دواړه د جګړې اصلي لوري ګڼي. هغه ټینګار کړی چې د ایران ځواکونه به د هیواد امنیت او ملي حاکمیت د دفاع لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. نوموړي دا هم ویلي چې هر هغه اقدام ته به قوي ځواب ورکړل شي چې د ایران پر ضد ترسره کیږي. د ایران د سپاه پاسداران د هوایي ځواک قمندان سید مجید موسوي ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې پر امریکایي او اسرائیلي هدفونو د ایران د توغندیو د لګېدو کچه 2 برابره شوې ده. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د لویو توغندیو پر وړاندې اسمان پرانیستل شوی او د ده په وینا د یرغلګرو د سزا لړۍ روانه ده. موسوي زیاته کړې چې د ایران ځواکونه د خپلو عملیاتو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري او هر ډول ګواښ ته به سخت ځواب ورکړي. هغه ټینګار کړی چې د ایران پوځي ځواکونه به د هیواد د امنیت او ملي حاکمیت د دفاع لپاره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د ایران په بریدونو کې په سعودي عربستان کې د امریکا د هوایي ځواک 15 تیل لیږدونکي الوتکې زیانمنې شوي دي. وال سټریټ ژورنال د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې یا د الوتکې یوازې زیانمنې شوي دي خو په بشپړ ډول نه دي ویجاړې شوې او اوس یې د بیا رغونې چارې روانې دي. په راپور کې راغلي چې په یادو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. بغداد کې د امریکا پر سفارت توغندیز برید شوی دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې یو توغندی په بغداد کې د امریکا سفارت دننه د چورلکې ځغاستلیکې ته نږدې لګېدلی دی. دغه راز بل توغندی د بغداد په مرکزي برخه کې د سفارت په انګړ کې لګېدلی دی. او وروستی خبر مو هم دا چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې پاکستان اوس مهال له پیچلو سیمهییزو او نړیوالو ننګونو سره مخ دی او د دغه هیواد په سیمهییز او نړیوال سیاست باید بیا کتنه وشي. نوموړي ویلي پاکستان ته پکار ده چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او متوازنې اړیکې ټینګې کړي ځکه د ده په وینا د سیمې ثبات د متقابل تفاهم او همکاریو له لارې رامنځته کیدای شي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړې چې جګړه او تاوتریخوالی یوازې کړکېچونه زیاتوي او د ستونزو د حل لاره نشي کیدای. هغه ټینګار کړی چې سیاسي او ډیپلوماټیکې لارې باید د شخړو د حل لپاره لومړیتوب ولري. له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.